अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति ज़िग़फ़ मा बिमक्कत मिनल बरका औ कमा क़ाल स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु چې पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ वکړه د मदینې منورې دپاره چې الله په مدینه منوره کې دوچند د برکت هغه وګرځي، یعنی دې کې نازل کې لکه څنګه چې تا په مکه مکرمه کې برکات نازل کړي دي. لکه ابراهیم علیه السلام د لپاره دعا کړې ده د برکت ورزق اهله من الثمرات. نندارې په زرګونه کاله وشو د ابراهیم علیه السلام او په حرم په حدودو کې مکه مکرمه کې د حاجانو دپاره معتمرینو دپاره څومره د هغې خادمان دي. حالانکه په عربو کې تشه کجوره کیږي او قسمه قسم خوراکونه او قسمه قسم میوې الله تعالی د غذا ته او د دغه کور د برکت الله تعالی ورته را رسیدا. د ابراهیم علیه السلام دعا قبول ده. همدک شان پیغمبر علیه السلام د مدینې منورې دپاره پیغمبر علیه السلام دعا کړه. نن د مدینې هر بازار څومره هغه ډک دی، د هر قسمه خوراکونه نه ډک دی. اول د مدینې منورې دپاره دعا کول دا د نبی علیه السلام کمال محبت و. ځکه انصار خپو چې حضرت خانه کعبه یعنی بیت الله شریف حرم دا ټول په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام ورته وی چې تاسو مه خفه کېږئ، زه ټول ستاسو یم. یعنی معنی دا چې د نبی علیه السلام روضه مبارکه قبر مبارک دا په مدینه منوره کې دی او د مدینې منورې د آداب و خیال ساتل دې لپاره نبی علیه السلام دعاګانې کړي دي. نو د هغه دعاګانو د ادب دا دی چې موږ د مدینې په حدودو کې بې ادبي ونه کړو. امام مالک رحمت الله علیه به چې کله مدینې منوره کې اوسېدو نو هغه دوران کې د مدینې نه وتو نه اخره کې مقتدیانو ډېر په زور باندې فرضي حج دپاره بوتلو. وی هسې نه چې زه د مدینې نه بار وځم ما ته مرګ راشي. حالا او بل د مدینې په حدودو کې به واړه بولم هغه نه کولو د دې د وجې چې هسې نه دي ده چې امام الانبیا قدم مبارک کې و زه په هغې حالانکې دا جایز دی خو دا د هغې کمال محبت و. یو کس متعلق ذکر کی وی د مدینې منورې ماستو ته سپک وکتو د شپې ورته امام الانبیا په خوب کې وی زما د مدینې منورې نه وځه تا د دې خوراک ته سپک کتلی دي. نو چې دا کمال محبت الله تعالی دا زموږ ستاسو ټول الله تعالی نصیب کړي او د دغه د زیارت الله تعالی زموږ ستاسو ټول بار بار نصیب کړي.